تر پارک ووتو. تنګه کوڅه راغله. امان الله خان په یوه زاړه کور کې اوسېده. پورته وختو. وړه کوټه وه. پر زړې رنګ خوړلي غالۍ یو کټ، کوچنی میز او دوې چوکۍ پرتې وې. کښېنستم. شاوخوا مې وکتل. وړه المارۍ له کتابونو ډکه وه. پورته د لرګي په چوکاټ کې کلمه نیول سوې وه. کټ ته نږدې په تاخچه کې د جانماز پر سر کوچنی قرآن شریف پروت و. امان الله خان د باندې ووتی. زاړه وره چولې درلودلې. غږ یې راتلی. یو چاته یې وویل څه مو پاخه کړي دي؟ ښځینه غږ راغی. لوبیا. امان الله خان وویل میلمه لرم، قابلي پلو پوخ کړئ. ښځې وویل غوښه نسته. امان الله خان ورته وویل یو څوک پسې ولېږئ. دروازه خلاصه سوه. امان الله خان بیرته راغی. ویې ویل کړکۍ ته کښېنه، کوټه سړه ده. چوکۍ مې کش کړه. د لمر وړانګې مې وږو ته برابرې سوې.